خوشحال بابا غالبا چې هغه خپلو بچو ته دا وایي چې د ټول عمر ژوند غواړئ نو څه ولیکئ، څه تخلیق وکئ. او د هغې ثبوت دا ده چې د هغه یو لور بیبي حلیمې نامه غالبا هغې یو شعر راغلی، هغه تر اوسه ژوندی ده. او ګنې د هغه څه سل خواوشا نوسیو بچو معصوم صاحب هم په دغه حوالې سره په تاریخ کې خپل نامه راکم کا او مبارکي ورته وایو. ډېر ښه کتاب دی، ما لوستی هم دی ځای په ځای. چې څنګه وویلی شو هر رنګ پکې شته، رومان هم پکې شته. او بله دا خبره ده چې پروپیګنډا شعرونه هم پکې ځای په ځای زما تر نظره تیر شوي دي، دا پکې یو اضافه ده. او امید دی چې را روانه کوم دی تخلیق کوي نو هغه به ډېر مزیدار به یو. دا کتاب هم دی کې شک نشته، ډېر انتخاب کتاب دی، انتخاب لیکونه دي پکې. او امید لرو چې را روان وختونو کې به ډېر ښه تخلیق وکړي. او ما سره خو نور داسې د دې حوالې سره داسې څه شته دی نه. بهرحال دواګو ورته الله دې نور هم په مخ په وړاندې بوځي.